ښه، تاسې پوهېږئ چې د انګلیسي په ژبه کې د الفبا شمېر 26 دی او دا الفبا دی A B C چې موږ او تاسې څومره زیات په مثالونو کې استفاده کوو تر زیټه پورې. صحیح ده؟ دا ټول څو دانې دي؟ 26 دانې دي. اوس غواړم په دې اړه تاسې ته یوه ډېره دلچسپه پوښتنه وړاندې کړم. تاسې فکر وکئ، ښه پام وکئ چې که زه تاسې ته ووایم چې تاسې د دغه 26 تورو څخه صحیح ده 3 کلمې جوړې کړئ. صحیح ده؟ د دغه 26 تورو څخه 3 کلمې جوړې کړئ، نو په هره کلمه کې به څومره احتمال د دغه 26 تورو د راتللو وي، یعنی څومره کولی سي چې دغه 26 توري احتمال ولري چې په دغه 3 واړو تورو کې راسي، مثلا په دغه 3 واړو کلمو کې راسي. مثلا دغه کلمې به څه رقم کلمې وي؟ لکه مثلا دا به وي لکه جت، صحیح ده؟ لکه زور، لکه وی، یا داسې نور هر شی چې وي ستاسې په فکر کې. صحیح ده؟ نو تاسې ګورئ 3 کلمې ما دغه غوره کړې. اوس که زه تاسې ته ونه وایم چې په دې کې تکرار مه راولئ، نو تاسې ته ډېر اسانه کېږي. ولې؟ چې تاسې وایئ که زه دلته 3 کلمې ولرم، صحیح ده؟ لومړۍ، دویمه او دریمه. د لومړۍ کلمې دپاره دغه 26 دانې توري ټول حاضر دي. صحیح ده؟ تاسې کولی سئ د هر یو نه پرته د کومې ستونزې استفاده وکړئ. د 26 تورو د راتلو احتمال یا د کارولو احتمال موجود ده. اوس ما ونه ویلې چې دا توري دی باید تکرار رانسي. صحیح ده؟ ما دا خبر ونه کړه. نو بیا د دویمه کلمې د جوړولو لپاره هم تاسې 26 توري خپل په چوپړ کې لرئ او همداسې د دریمې کلمې د جوړولو لپاره. ځکه چې ما ونه ویلې چې تکرار تاسې مه راولئ. اوس د دې ځایه د دې ترتیب موږ د 26 په توان د 3 په شکل لیکلی سو. صحیح ده؟ د دې دغه احتمالات. که زه تاسې ته ووایم چې نه، تاسې داسې 3 توري جوړ کړئ چې په هغه کې تکرار مجاز نه وي. صحیح ده؟ داسې توري مه جوړوئ چې په هغه کې تکرار راسي، که نه؟ کولی سئ چې په هر رقمې بڼې ته تغییر ورکړئ. نو تاسې وایئ چې د لومړۍ کلمې دپاره خو هماغه 26 توري دي. صحیح ده؟ ځکه چې مخکې دې نه ما یو توری هم نه دی استفاده کړی. خو د دویمې کلمې دپاره زه نه لیکم چې دا د 23 توري وي. دا په دې معنا نه ده چې زه دغه 3 واړه توري نور د احتمال څخه بهر کړم او دا 3 واړه د لومړۍ کلمې دپاره ونیسم. زه کولی سم د کلمې شکل ته د یو توري په تغییرولو سره بدلون ورکړم. صحیح ده؟ که مثلا یوه کلمه جت وي، د دې لپاره چې د دې شکل تغییر وکړي زه یو دغه تی تبدیلوم، د دې نه دی جوړوم یا د دې د آر جوړوم، نو دغه کلمې شکل ټول تغییر سو، هم تکرار رانغی. نو اوس یوه کلمه چې دغه یو توری چې دغه تی ده، فکر وکړئ چې دغه دویمې کلمې دپاره احتمال نه لري، د کارولو احتمال نه لري، نور باقي 25 دانې لري. که زه دلته د جت په ځای مثلا جر ولیکم، نو د تی شکل ما آر ته واړو او تی نو نسی کولی دویمې کلمې کې دغلته استفاده سي په دې آخر ځای کې. اوس که زه وغواړم دا دریمې کلمې ته استفاده کړم، نو زه څه کوم؟ د دې لپاره چې دغلته دا کلمه بیا هم بدله سي، زه کولی سم چې دغه جې ته تغییر ورکړم، مثلا اس ولیکم، اس ای آر ولیکم. ګورئ دا 2 توري هم دغه دي، فقط ما جې ته تغییر ورکړئ. اوس زه نسم کولی د دریمې کلمې دپاره هیڅ کله جې په دغه اول کې استفاده کړم. صحیح ده؟ نو سر مې ولیکه. اوس زه دلته کولی سمه چې 40 احتماله ولیکم. د دې کار دپاره زه لیکلی سم 26 ضرب د 25 ضرب د 40. د دې حاصل ضرب به زموږ د دغه 3 واړو کلمو د سناریو دپاره ترتیب یا پرمیوټیشن وي. یا هم زه ویلی سم چې ما ته یې څه ویلي وو؟ ما ته یې ویلي وو چې ته 26 توري ترتیب که په 3 کلمو باندې. د دې ځایه 26 توري ان دی زموږ،
دا 26 فاکتوریال کیږي. او بیا موږ چې شی لرو، بیا لرو n منفي کا فاکتوریال. n د زمونږ چې ده بیا هم 26 منفي کا دلته دی منفي 3 فاکتوریال. د دې ځایه زمونږ حاصل کیږي 26 فاکتوریال پر 23 فاکتوریال.